زما نوم وږمه دی او زه د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرم. خیبر پښتونخوا کې خو ډیر زیات مشکلات دي ښځو ته. د ټولو ناول دا دي چې هغه ته یو د انسان په توګه نه کتل کیږي، هغې ته چې کوم د هغې انساني حقوق دي هغه نه ملاویږي. بیا هغه نن سبا دنیا ډیره په مخکې لاړه، خو زموږ ښځې اوس هم بې تعلیمه دي. نو دغې نه موږ اندازه لګولی شو چې یو ښځه بې تعلیمه شي، د هغې هر حق چې دی هغه بیا وهلی کیږي، هغې ته هېڅ د هغې حق نه ملاویږي، هغه په خپله خوښه څه کولی نه شي، هغې په کور کې هم هغه شانته اهمیت او حیثیت نه وي. نو د دې نه علاوه ښځې ته د یو څیز په نظر کتلی کیږي، او هغه که بهر هغه ښځې چې چا تعلیم کړی هم وي او هغه بیا بهر روزي، هغه کارونه کوي، نو د سړو طرف نه هغې ته بیا ډېر مشکلات وي، یا د کور طرف نه هغې ته هغه شان اجازت نه ملاویږي. افغانستان کې چې کوم حالات رااله او دینه مخکې کوم راغلي وو، نو هغې سره د ښځو په ژوند باندې ډېر اثر پرېوتی و. او دا اوسني چې کوم حالات دي موږ ګورو چې هغوی څومره زر بندیزونه ولګول، په تعلیمي بندیز ولګو، د ښځو په میډیا راتلو باندې بندیز ولګو، ښځه بهر د سړي نه بغیر نشي تللی. نو دغه ډېره خطرناکه خبره ده. او زه ما ډېرې خپلې ملګرې وکتلې، خپلې نږدې خلک مې داسې وکتل چې هغه ځای پرېښودو، ډېر په زړه یې نه غوښتل، خو هغه ځای نه پرېښودل. او څوک چې هلته پاتې دي نو هغه د تعلیم نه به محرومه کیږي. بیا د هغې را روان نسل چې دی هغه به تعلیم نه محرومه کیږي. او په کور دننه چې څوک پاتې شي، که هغه سړی وي او که ښځه وي، نو هغه زه نه ګڼم چې هغه به د یو انسان په شان ژوند تیر کړي. زما چې کوم کوشش وي، لکه ما کتلی زه چې وړه وم، نو ما خپل نږدې ملګري کتلی وي چې هغه به تعلیم ته نه پرېښودلی کېدي، هغې ته به هغه شانته هغې ته به مشکلات زیات وو، د په ماشوموالي کې به یې ودونه وشو. نو ما ته دا څیز ولګېدو چې په کار ده چې زه چې ما ته څومره ازادي شته دی یا زه کولی شم، نو په کار ده چې د داسې ښځو دپاره کار وکړم. بیا ورو ورو ما کار شروع کړو د ښځو په تعلیم باندې او د ښځو په حقوقو باندې، په ماشوموالي ودونو باندې ما کار وکړو. نو هغه زه ګورم چې کافي بدلون راولي، خو په ذهن کې بدلون راوستل دومره اسان کار نه دی. بیا هم زه وایم چې یو انسان هم چې دی د هغه کار چې دی ډېر غټ بدلون راوستی شي. اوس داسې ده چې ما ته اکثره خلک ګوري، پلاران ما ته ګوري، نو هغوی هم غواړي چې زموږ لوڼه هم دغه شانته په مخکې راشي. اول به هغوی نه غوښتل چې داسې لکه ما ته به یې ښه نه ویل. اوس ما ته اکثره پلاران دا خبره کوي چې موږ غواړو چې زما لور ستا په شان شي. نو زه هغوی ته دا وایم چې تاسو زما د پلار په شان شئ، ستاسو لور چې دا هغه به زما نه هم ډېره ښه وي، زما نه هم ډېره په مخکې لاړه شي او د نورو ښځو د خدمت دپاره به هغه به کار کوي. نن سبا چې کوم حالات دي، که موږ وګورو نو پخوا به خلک یو ځای اوسېدل، د مختلفو مذهبونو خلک، هغوی به ډېر په خوشحالۍ سره اوسېدل، مذهب یې کله په منځ کې نه و راوستی، یو ځای به یې خوراک کوو، د یو بل ودونو ته به تګ راتګ و او په یو کوڅو کې به اوسېدل. خو اوس چې موږ ګورو نو اوس هغه شانته حالات نه دي. اوس ډېر بدل شوي دي، خلک یو بل نه برداشت کوي. داسې کېږي چې د شپې خوب وویني او په سبا راپاسي هغه بل کس ووژني، وایي دا چې دی نو دا ګستاخ دی، یا چې دی د سوچ زمانه بدل دی. نو د دې کار ضرورت چې دی هغه ډېر زیات دی، په دې کې خطره هم شته دی. خو موږ خپلې هڅې کوو د دې لپاره او کوشش کوو چې د خلکو ذهنونه بدل کړو او خلک دې ته آماده شي چې یو د انسان ته د انسان په نظر وګوري، په دې نه چې دا سکھ دی، دا مسلمان دی، دا هندو دی، یا زمانه سوچ بدل دی. نو زه دا امید لرم چې نن سبا چې کوم زموږ ځوان کل دی او بیا دا کوم ډیجیټل دور چې دی، نو د دې د وجې نه لږ ډېر بدلون راځي. خو بیا هم چې وګورو نو حالات نن سبا ډېر خراب شوي دي. خو بیا هم څه نه څه امید مشته دی چې کوم خلک لګیا دي دې لپاره کار کوي، نو څه نه څه بدلون به راشي.